سلامونه. نن غواړم چې په کاري مرکه یا جاب انټرویو کې ستاسو په سټرنګ او ویکنس یا ستاسو د قوت په ټکو او ستاسو په کمزورو نقطو باندې بحث وکړم. عموما د انټرویو په اړه باندې زیات په یوټیوب کې ویډیوګانې شته دي، په سی وي او په نورو برخو باندې. خو په انټرویو کې دننه چې کله تاسو ورننوځئ، بالخصوص په نړیوالو ادارو کې، نو تاسو ته وایي چې ستاسو د قوت ټکي څه دي، ستاسو د کمزورۍ ټکي دي. یو ټکي ته ډېر زیات فکر وي. په پخوا وختونو کې دا پوښتنې ځکه نه کېدې چې د وظیفې بازار چې رقابتي نه و، اوس کمپټیشن ډیر زیات دی. نو عموما ادارې غواړي چې ستاسو د تحصیلي سندونو یا ستاسو د زده کړو او تجربو ترڅنګ چې تاسو یې لرئ په اړونده برخه کې، هغه ستاسو پټ استعدادونه وګوري. هغه استعدادونه چې نه په تحصیلي سند پورې اړه لري او نه په ستاسو په تجربو پورې اړه لري. نو عموما دغلته بیا هغه د سټرنګ او ویکنس خبره رامنځته کیږي. نو هم غوښتل چې په نوې ویډیو کې په دې باندې بحث وکړو. ګورئ، عموما ادارې هغه کسان په دنده باندې ګماري چې د هغې د قوت ټکي، یو شمېر زه تاسو د قوت ټکي وایم چې هغه ډېر زیات مهم دي. مثلا په اوسنیو وختونو کې انالیټیکل سکلز یا هغه ستاسو هغه تحلیلي مهارتونه ډېر زیات مهم دي. کله چې تاسو ته یو ټاسک یا یو کوچنی کار په اداره کې مخته راځي، تاسو څنګه هغه انالایز کوئ، څنګه یې تحلیلوئ. یو موضوع راغله، دا موضوع ولې داسې ده، کله داسې شوې ده، څنګه به وشي، حل لارې به یې څه وي، د چا سره زه کوارډینیشن وکړم، د دې موضوع راپورته کول به څنګه وي، دا موضوع به څنګه قرارېږي، دا موضوع به څنګه پای ته رسېږي. نو عموما ادارې هغه کسان په دنده باندې ګماري چې د هغې هغه انالیټیکل سکلز ډېر زیات پیاوړي اوسي. دویمه خبره په اوسني وخت کې هغه د ټیم پلیر ده چې تاسو په یو ټیم کې څنګه رول لوبوئ. بې د شکه هر کار چې دی په اداره کې په تنها ځان باندې ډېر په سختۍ سره ترسره کېږي. ته باید هلته یو ښه ټیم پلیر اوسې. ټیم پلیر په دې معنی باندې چې هلته کوم کاري ګروپونه رامنځته کېږي، آیا په هغه ګروپ کې ته ښه ونډه اخیستلی شې، آیا په هغه ګروپ کې ته د خپلې شعبې یا د اړونده ډپارټمنټ ښه استازولي کولی شي، آیا په هغه ګروپ کې چې تا ته کوم ریسپانسیبیلیټي یا ډیوټي درکول کېږي، آیا ته هغه په خپل وخت باندې په اغېزمن ډول ترسره کولی شي، آیا ته یو ګروپ په ښه ډول باندې پرزنټ کولی شي، آیا ته ګروپ په ښه ډول باندې لیډ کولی شي. نو عموما ادارې دویم پوینټ زما په نظر ډېر مهم دی چې کله ادارې څوک ګماري، هغه د ټیم پلیر خبره ده. درېیمه نقطه د قوت په ټکو کې هغه ښه مفاهموي مهارتونه دي یا د ګډ کمیونیکیشن سکلز دي. ته چې یو چا سره خبره کوې، آیا ته یو ښه اورېدونکی یې، که ته د خبرې په منځ کې ورباندې خبرې پرې کوې، آیا ستا اخذ د هغه درک چې ته لرې چې اورې هغه قوي دی. که تا ته د امیر او مربوطه رئیس یا وزیر چې دی یوه خبره باید 15 دفعې تکرار کړي، ته بیا په خبره د سر خلاصوې. یا ته چې یو ریپورټینګ چاته کې یا ته کومه خبره چیرته رسې، نو آیا تا خبره په درست ډول باندې سر ته رسولی شي. نو عموما اغېزمنه مفاهمه یا افیکټیو کمیونیکیشن سکلز په دې کې کتل کېږي چې ته لرې که نه لرې. که غټ پوزیشن ته اپلای کوئ، عموما هلته بیا د لیډرشپ سکلز کتل کېږي چې ستا د مشرۍ مهارتونه څنګه دي. آیا ته یو کوم ډول باندې مدیر ته، مثلا ته یو ایشو څنګه ریزالو کوې، څنګه یې حلوې، ستا د سټف سره رویه څنګه ده. هغه سټف چې مثلا مشکلات لري، خپله دنده په صحیح ډول باندې نه ترسره کوي، هغه تا څنګه لیډ کړی دی چې ته یو تنبل سړي نه یو پرکار آمده یو افیکټیو سټف یا کاربند نه جوړ کړي. نو عموما که چېرته غټ پوزیشن ته اپلای کوئ، ستاسو د لیډرشپ سکلز هم کتل کېږي. که ځینې تخنیکي پوزیشنو ته اپلای کوئ چې هغې کې فزیکي کارونه، نو بیا هلته ستاسو هاټ سکلز هم کتل کېږي. مثلا اډمین برخې ته تاسو اپلای کوئ، آیا ته موټرو برخه کې وارد یا نه وارد، ترانسپورټ برخه ته اپلای کوې، وارد نه وارد، آی ټي برخه کې اپلای کوې، نو ته فزیکي پرنټر یې لیدلي دي نه دي لیدلي، آی سی ټي برخه نور برخه کې، نو هغه هارډ سکلز هم کتل کېږي. علاوه د دې نه موږ بل پوینټ چې لرو هغه سافټ سکلز دي، چې د تجربې او د پوهنتون د سند وراخوا ستا سافټ سکلز څنګه دي. مثلا ته ډیزاینینګ کې څنګه یې، مثلا ته په ټایپینګ کې څنګه یې، مثلا ته په پریزنټیشن ورکولو کې څنګه یې، مثلا ته په فاینانس برخه کې چې کوم سافټویرز دي، کوک بوک او نور ته په هغې کې څنګه یې. نو دغه یو لړ د قوت نقطې دي چې ادارې ستاسو تحصیلي سند او تجربې ته ډېر کم ګوري، خو دغه شیانو ته ډېر زیات پام کوي. په مشخص ډول که ووایم، د ستاسې د قوت ټکي باید کومې وظیفې ته چې تاسو ازموینه ورکوئ د هغې سره مرتبط یا همغږي اوسي. مثلا یو څوک د کمیونیکیشن افیسر بس ته امتحان ورکوي او ته ورته وایې چې ستا د قوت ټکي څه دي، او هغه درته وایي چې والله زه یو ښه فوټبالر یم، دا صحیح ده چې د دې د قوت ټکی دی، خو د وظیفې سره مرتبط نه دی. زه به خپل مثال درکوم. ما نه که څوک پوښتنه وکړي چې ته یو کمیونیکیشن منیجر ته یا هیډ اف کمیونیکیشن ته اپلای کوې او ستا د قوت ټکي څه دي،
نو علاوه د دې نه زه ورته جاب ډسکرپشن ښه تشریح کوم چې زه په هغې وارد شم. زه به ورته وایم چې زه د ډیزاینینګ ښه مهارتونه لرم، زه په ډیزاینینګ کې 6 کاله تجربه لرم او دا د ډیزاینینګ سکل د کمیونیکیشن مربوط دی او زه کولی شم چې کله دا ډیزاینینګ توکي یا چاپي توکي ریویو کوم نو خپل نظر پکې ورکړم. یا مثلا زه وایم چې زه ښه رایټینګ سکلز لرم، زه یو ښه لیکوال یم، زه ښه لیکل کوم، مثلا هغه که په انګلیسي که پښتو په دري باندې، او دا کولی شي د ټاپ منیجمنټ سره په ځینې برخو کې کومک ورسره وکړي. یا مثلا زه وایم چې زه د مشرۍ ښه مهارتونه لرم، د لیډرشپ سکلز لرم، کوم ټیم چې ماته راسپارل کېږي زه په اغیزمن او افیکټیو ډول باندې کولی شم چې هغه کوم د ادارې چې کوم ایکسپیکټیشن دي مانه کوم ټاسک راسپارل کېږي هغه ورته په ډېر ښه آن ټایم باندې ترسره کړم. مثلا زه ښه تحلیلي مهارتونه لرم، زه کولی شم چې یو موضوع ښه تحلیل کړم او څنګه چې لازمه د نورو شعباتو سره په همغږۍ یا د ادارې د مشر سره په همغږۍ هغې ته یو رای حل راوباسم. یا زه مثلا ښه ټکنالوجیکل سکلز لرم، زه په کمپیوټر ښه وارد یم، زه په انټرنیټ ښه وارد یم، زه سوشل میډیا منیجمنټ باندې ښه وارد یم. یا زه ووایم چې مثلا زه میډیا منیجمنټ برخه کې تجربه لرم، زه کولی شم رسنیو سره ښه اړیکې جوړې کړم، زه کولی شم چې ښه شبکه سازي یا نیټورکینګ وکړم. یا زه ښه ایونټ منیجمنټ سکلز لرم، زه کولی شم چې لویې غونډې مدیریت کړم، هغې کې اننسري وکړم، د هغې اجنډا ډیولپ کړم، هغې دپاره اډینس یا پارټیسپینټس وټاکم. نو دغه ستاسو د قوت په ټکو کې راځي، هغه څه چې ستاسو په تجربه او زده کړو کې نه وي خو کولی شئ چې تاسو په مشخص ډول باندې ووایئ. بل جدي ستونزه عموما دا ده چې کله د کمزورۍ په ټکو باندې بحث کېږي، دا به ډېره سخته وي چې یو چا ته ووایو چې په دغه برخه کې چې ته ورته امتحان ورکوې یا دغه پوزیشن ته چې ته شارټ لیست شوی ته دې پکې ماته د کمزورۍ ټکي ووایو، ته څه ویکنس لرې، ستا هغه ویک پوینټس څه دي یا هغه ویک سکلز دې څه دي، موږ ته ووایو چې موږ پوه شو. عموما زه بیا خپله خبره تکراروم، کله چې ستاسو د ویکنس په اړه باندې سوال کېږي د وظیفې مرتبط خبره ورته کوئ او داسې ټکي ووایئ. تاسو هلته عموما دې خبرې ته ډېر پام وکړئ چې ستاسو د کمزورۍ ټکي د ادارې دپاره سټرینګ دي، ویکنس نه اوسي ورته. دا خبره څه معنی؟ مثلا که ماته څوک ووایي زه د نشراتو یا ارتباطاتو ریاست ته اپلای کوم او څوک راته ووایي چې ویکنس دې څه شی دی، نو زه به ورته وایم چې یاره زه په خپلو کارونو کې ډېر زیات جدي یم، چې کله ماته ټاسک راوسپارل شي زه نه غواړم چې یوه ثانیه هم هغه ځنډ ووسي. حتی دا نارمل پروسیجر دی چې ځینې ټاسکونه باید وځنډېږي، پروا نه کوي، هغه ادارې سره باید همغږي وشي، خو زه غواړم چې دا ونه ځنډېږي او زه پر ځان ډېر زیات فشار راوړم، دا زما ډېر غټ ویکنس دی. یا ته ویلی شئ مثلا لکه ټو بي آنسټ رښتیا خبره هم کولی شي چې مثلا زه د ډیټابیز او مثلا د کمپیوټر دا کوم لینګویج چې جاوا سکرپټ دی او سی پلس پلس دی، زه کوشش کوم چې دا زده کړم او په کمیونیکیشن یا ارتباطاتو کې وکاروم، خو زه په دې کې پاتې راغلی یم. یعنې زه د ټکنالوژي په دغه برخه کې چې دا لږ کمزوري لرم، چې دا د ادارې دپاره یو مثبته نقطه وي چې والا دا هلک په دغه برخه کې کوشش کوي، که څه هم د وظیفې ډېر اړه ورسره نه لري. یا مثلا ته ورته ویلی شي په ښکاره ډول باندې چې هغه برخه کې ستا مربوط نه کېږي، مشخص د جاب ډسکرپشن ته ورته وایه چې زه په لویو غونډو کې ښه ویناوال نه یم، یعنې زه وینا نه کوم، د شرم احساس کوم او کوشش کوم چې آرام پاتې شم، یو ښه اورېدونکی واوسم. عموما که بیا داسې پوزیشن تاسو امتحان ورکوئ چې اننسري واوسي یا انکري په تلویزیون کې، نو بیا دا پوینټ ورته مه وایئ. خو هدف مې دا دی چې کله تاسو د کمزورۍ ټکي هلته وایاست دا خپله کمزوري داسې بیان کړئ چې ادارې دپاره دا د قوت یو ټکی واوسي. مثلا ماته که یو ټاسک راوسپارل شي که چېرته رسمیت 4 بجې خلاصېږي، زه تر 6 کېنم چې دا ټاسک باید زه خلاص کړم او یو ورځ مخکې باید ورته وسپارم. نو عموما د کمزورۍ په ټکو کې دغه نقطو ته ډېر پام کوم.